حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاثه حق علی الله عونهم، درې داسې کسان دي خوش نصیبه چې د هغوی مدد الله بره د اسمان نه کوي. الله ذمواري اخیستې ده چې زه به د دې درې کسانو مدد کوم. یو المجاهد فی سبیل الله، هغه مجاهد چې هغه فی سبیل الله د الله په لاره کې په جهاد کې وتړي، الله پاک به غیبي مدد کوي. الله په خپله ذموارۍ دا اخیستې ده چې زه به د مدد کوم. دویم والمکاتب الذي يريد الاداء، دویم هغه غلام دی چې خپل آقا او د خپل مولا سره یې مکاتبت کړی دی چې زه به له دومره روپۍ در کوم، ته ما آزاد کا. د ادا کولو نیت یې کله چې دا روپۍ به دلته زه ادا کومه، نو الله پاک د دې مکاتب او د دې غلام مدد کوي. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم والناکح الذي يريد العفاف، هغه سړي مدد الله پاک ذمواري اخیستې ده چې هغه د نکاح اراده لري او په نکاح کې د عفاف او د پاک دامنۍ نیت یې کړی، اراده یې کړې ده چې زه نکاح وکړم، پاک دامنۍ اراده یې کړې ده، نو د دې نکاح او د دې ناکح یا څوک نکاح کوي د دې مدد به کوي الله پاک د اسمان نه. په دې نکاح باندې چې څومره مصارف راځي، په دې باندې چې څومره خرچه راځي، الله پاک به د ده مدد غیبي کوي، اسماني به الله پاک د